لقمان حکیم فرمایي وایي که چیرې یو سړی رالی تا لره سترګې په لاس کې راخیستې چې فلاني سړی زما سترګه راوایستله فیصله مه کوه فیصله مه کوه څه معلومه ده که ده د هغه دواړې سترګې ورایستلې وي اوس نو تا ولیدی وروره دغه دی په لاس کې سترګه راخیستې ده نو څونه غټه خبره ده او سترګې یې رایستلې ده پوښتنه وکړه ممکنه ده چې ده د هغه دواړې سترګې ورایستلې زموږ په معاشره کې عام طور د همسایګانو سره زموږ جګړې ډېرې راځي هغه ولې کشنۍ په منډه راسي وروره وایي زه پلانې ووالم یا ورېندارې ووالم یا اکا ووالم یا وراره ووالم یا ژاړي چکې وایي نارې وایي هغه دا نه دی چې دی خوښ شوی دی دی ضد کوي چې ما لګر سره لاس ولې راوړي هغه په ګلۍ کې د چا سره جنګ و اکا و ورور بل بل پر راغلی چې هلکه مه کوه جنګونه مه کوه یو څاپېړه بیا هغه وولی یو څاپېړه بیا دا رالی کور ته مور پلار ته مور ته شکایت وکړي مور خو عام طور د عقل د خوا خلاصه وي مخصن خاوند ته وایي چې دغه ورور دې پوه که د اکا دې پوه که د وراره دې پوه که دا کشنیان هره ورځ وایي په سرو ساندې راته کښېنولي هېڅ کار نه په لرو دلته بس دی جذباتي سي نیمه شپه یې راولاړ سي که خنجر درلودی که توپنچه راشي کور دروازه ور وټکوي ورور یا وراره یا اکا راوغواړي وایي تا زما زوی څنګه وهلی هغه ته پوښتنه وکړه ما پر چیش وهلی و بس تر دا خبرې مخکې بیا جګړه سي بیا سکان سي بیا وینې سي بیا پزه و غاښونه ووځي هغه دغه شی دی موږ تحقیق پوښتنه چې دغه نه کوو پوښتنه وکړه ستا زوی ما ولې ووهئ ما په دې ووهئ چې پر روډ را روان و منډې وهلې یو موټر وهلی و ما ځې بچاو سو ما یې څه چپلاخه ووایي چې مه کوه زویه دا مه کوه اوس په دې موټر ووایې یو غټ سړی روان و په ډبره یې وویشتې هغه ما ته ویل چې یاره بیا ما یو څاپېړه ووایي ما نو مه کوه زویه دا چمونه مه کوه د چا کور له ډبرې ورغورځولې د چا پر موټر یې لیکه کښلې وه د چا موټر سې اسټاټوی یې زه پر رالم ما په دې ووایي بیا وروسته نو دی وایي یاره زه ولاکه په خبره ستا یې کور ودان ستا د یکه به ته زما پر زوی د غی پام نه کوې لکه پر خپل زوی ستا د یکه به زما زوی ته سل واره نه وهې بیا چې دلته جګړه او فساد رالی په سیدانو په ملایانې بیا ننواتې و جرګې نه ختمېدلې بیا دا ځای ته راورسېږي قطعا دا مه کوئ دا زده کوئ ما ته چې کله زما لور یا زما زوی ووایي چې زه پلاني وولم زه داسې کش کړمه چې بیا دا خبره له راته ونه کړې ولې وهلې زه ولې نه یم لیونی چې د ده زوی ووهمه نو دی څنګه لیونی شو زما زوی وهلی دی عام طور زموږ ته جنګونه پر دا خبره عام طور زموږ ته جنګونه خاص کر سارا لره ورسئ زما وراره دي وهلی و ته پوښتنه وکړه ما پر چیش وهلی و زه خو لیونی نه یم زما کردار خو تا ته در معلوم دی چې در معلوم دی بیا ولې تا لره جنګ راوړی تا لره جګړه راوړه د یو چا سره اخته و وروره بې کوی بده کې مې پرې اچولی وای نو ما راوګرځوئ نو بیا دی دا تا له دا رالی بیا تا د په قول وکئ په ټول ژوند عزیزانو زما وطې ته وصیت دا دی د کور والا په قول مه کوه ستا ورور یا ستا پلار یا ستا مور یا ستا وراره دا چنګ وکړي تاسو یقین وکړئ والله تاسو په قول مه کوئ بیا په ټول ژوند به د وروره څه بدځونه بدګمانه نه شي بعضې ښځې داسې ستا عزیزانو ښځې خو مختلفه دي په بعضو ښځو کې دا ماده شته چې د خاوند په 100 کاله په خبره نه خبرېدی دا یې خبرې او خبره به د خاوند ناخوښه خبره وي دا یې د وروره څه جدایي راغلې دا یې بیش راغلی یو واره خدایي دوه ورونه یې وروره د نیستۍ ورونه یې هغه په مابین ای پرېدی راغلی ده چې ور ولوېدله په 2 میاشتې کې سره جلا کړو 40 کاله به د ورونو سره تېر کړي په ټول ژوند به ترخه خبره نه یې سره کړې دا کشر ورور به د مشر دومره احترام کوي لکه د پلار نن چې واده وسای پرېدی څه شی بولې یا تورې تیر واچوي هر شی چې وراچوي راله داسې سره جدا کړه اوس عجبه درته کوم دا ښځه به وایي چې و نو ته یې څوک دی ستا به ورور زما خو نه دی ورور دی خو زما سره څه تعلق لري دی پرېدی دی زما یې په څه اوس و دې ښځې ته ووایه ورته ستا ورېندارې ستا دوه ورونه سره جلا کړو څه چل بیا دا سر لڅوي بیا دا ښراوي شروع کوي دا د ښځې ډېر هغه یوه ښځه وویلې ویل چې نژور وم ښه خواښه مې نه ولیدله او چې خواښه شوم سمه نژور مې نه ولیدله ستې په دې خبرو سر نه خلاصېږي معنا دا ده چې دا نژور وه دا بېکاره ښځه وه چې نن خواښه شوه غټه شوه خدای زامن ورکړو بیا نژندې پیدا شي وایي سمه نژور مې نه ولیده نو معلومه دا د کار په تا کې دی صحیح ده په ټول ژوند یې په قول مه کوئ دا واورئ دا په قول واورئ
والله العظیم که خوږه بوله د خپلې سپین سوې مور په سترګو به لا نه وینې په غوږو به نه اورې دا به د دې کیسه درته وکړي په والله ته به وایې تللی وی مور یې په ګولۍ ویشتلی وی او دا چې بیا دا بله خوا ته کې چې ښه ستا ورېندارې خو نو ستا ورور دی خطا شي ستا و مور ته بیا و دې ته خالق ګور وایي زما رقم ورونه زما مور وایي پر دې دې لا وویلې نو در باندې لعنت دې دې ته نو خپله مور معلومېږه پرېږدئ مشهور زموږ عام جنګونه عام فسادونه عام د دوو ورونو ښایسته ژوند په بیش سره بدل سي هغه دغه شی په مابین څه هغه دا شي نو ځکه د الله رسول فرمایي چې اول تحقیق کوه بیا که خبره واپس سره خلاصه بغیر تحقیق کار مه کوه نو اوس دنیا ګوره زم الله پیدا کړی یم تم الله پیدا کړی دا ټول کائنات الله پیدا کړی دی اوس ګور جاپان یو موټر راستولی دی کښنی کتاب یې ورسره راستولی دی موږ ته څونه سات دی به در اوس به څوک نه ویلي چې ریډیټر ته د اوبو پر ځای تیل ورچولی یا و نو خو چې وایي چې کار خرابېږي الله دا دنیا د غیب پیدا کړې ده اوس که ما ورته راولاړ شو یا زه تحقیق نه کوم زه ورځم بزه کې غورځم نو ورس صحیح شو نو د الله رسول فرمایي چغلخوره دا جنت لره قطعا نشي تللی تر ټولو لویه چغلخوره چې دغه زما او ستا کوروالا کوروالا د کور حال بیشته ته کله وایي چې ښځې د حال ول راته وایي دا وایي زه چې نورې کیسې درته وکړم ولې چې پر ځان جاري کړم نو مې نماز د هغې په خندا او په مسخرو کې درته وویل ته بیا ولاړې بیا دې حال جوړ کړي بیا دې مور پلار ورونه را خبر کړو ما نو دا معنا نه و مقصد نه و نو زه خو دې د ورور سره په جنګ کې واچوم ستا چاره معنا و نو زه څه وکړم ستا په معنا خو زما کار نه دی